ملګري ملتونه وايي په افغانستان کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت لخوا د دوی په دفترونو کې پر ښځینه کارونکو بندیز سره که څه هم د مرستې کچه ټیټه سوې، خو دوی د ننګونو په شتون کې نشي کولی له تعامل څخه لاس واخلي او خپلو مرستو ته به دوام ورکړي. په تیره یوه اونۍ کې د وسپنې پټلۍ له لارې شاوخوا 14,000 مټریکه ټنه انتقالات شوي دي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې مسؤلین وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د وسپنې پټلۍ له لارې 11,25,000 مټریکه ټنه انتقالات شوي دي. تیره شپه د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د باران ورېدو له کبله یو کور نړېدلی او په دې پیښه کې 4 ماشومان مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر همداراز په یوې خبرپاڼه کې زیاته کړې ده د تیرې شپې په باران او سیلابونو کې د کامې ولسوالۍ تر څنګ په لالپورې، ګوشتې، کوز کونړ او نورو ولسوالیو کې هم ګڼ کورونه نړېدلي چې پر مالې 25 کسان ټپیان شوي او د زرګونو جریبو ځمکې فصلونه هم له منځه تللي دي. د افغانستان بانک استازو د سارک فاینانس د مرکزی بانکونو د رئیسانو په 43مه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړ شوې به ګډون کړی دی. د بانک په یو خبرپاڼه کې راغلی دی چې په دې غونډه کې د ملي اقتصاد پر مهمو برخو مالی شمولیت، سارک ډیټابیس، وړتیا لوړونې، د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي څیړنو ترسره کولو په اړه خبرې شوي او په پایله کې جوته شوې چې افغانۍ د اسعارو پر وړاندې د سارک غړو هیوادونو په منځ کې د غوره ثبات لرونکي پولي واحد دی او همدارنګه د افغانستان د انفلیسیون له باثباته نرخ څخه برخمن دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر جے شنکر د شنګهای همکاریو سازمان په غونډه کې د خبرو پر مهال پاکستان د ترهګریزو کړنو په ترسره کولو تورن کړی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری وایي د هند لخوا په 2019 کال کې د کشمیر د لانجمنې سیمې د ځانګړي حیثیت د لغوه کولو پریکړې د ګاونډیو ترمنځ د خبرو اترو فضا کمزوره کړې ده. هند له کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې دغه هیواد له هغو وسلوالو سره مرسته کوي چې له 1980 راهیسې په کشمیر کې له هندي ځواکونو سره نښتې کوي. پاکستاني چارواکي دا تور نه ردوي او وایي دوی یوازې د کشمیر له خلکو ډیپلوماټیک او اخلاقی ملاتړ کوي چې د خپل برخلیک په لټه کې دي.